چیرې تاسو ته په یو غوږ کې یا په دواړو غوږونو کې بار بار شور اوریدل محسوسیږي، یا تاسو په غوږونو کې کشوارې یا د ټلې په شان یا د ګنټي په شان بار بار اوازونه محسوسیږي، نو دا یو داسې علامات دي چې دې ته په میډیکل کې ټینایټس ویلی شي او پښتو کې ورته موږ دا ویلی شو چې ماته په غوږونو کې بار بار اوازونه جوړېدل محسوسیږي. او تاسو دې ته په پښتو کې څه وایي خامخا په کمنټ کې وایي، خو د هغې نه وړاندې 11 داسې وجې دي چې د هغې د وجې د انسان په غوږونو کې بار بار اوازونه جوړیږي. او د دې علاج هم ډیر سمپل دی کچره انسان په دې باندې ځان پوهه کړي. د ټولو نه اول وجه کچره تاسو ډیر زیات आवाज اورئ، کاغه د هند فری आवाज یا تاسو چرته کې کار کوي الته کې आवाज ډیر زیات وي، دغه د وجې نه د انسان په غوږونو کې د ټینایټس आवाज جوړېدل شروع کیږي. دویم کچره د انسان عمر په زیاتېدو شي، دغه سره د انسان اوریدل هم کمیږي او دغه ټینایټس आवाज هم جوړېدل شروع شي. کچره تاسو داسې میډیسن استعمالوي چې دغه په ساید افیکټ او نقصانات کې د لیکل شوی دی چې دا ټینایټس आवाज جوړوي، نو دغه د وجې هم دا جوړېدی شي. څلورم کچره تاسو په غوږونو کې ګندګي زیاتوي کم ته چې ویکس ویل شي، دغه د وجې هم کیږي. او کچره تاسو په غوږونو کې دنه انفیکشن څخه خرابي راشي، نو د دې د وجې هم دا ټینایټس आवाज جوړیږي. کچره تاسو ته څه قسمه الرجی وي، دغه د وجې نه هم د انسان په غوږونو کې دا ټینایټس आवाज جوړیږي. اوم کچره تاسو غوږونه دنه طرف نه زخمی شوي وي، نو دغه د وجې نه هم د انسان په غوږونو کې دا ټینایټس आवाज جوړیږي. اتم کچره د انسان ډیر زیات ټایم راسي بلډ پریشر وي، نو دغه د وجې نه هم د انسان په غوږونو کې دا ټینایټس आवाज جوړیږي. نهم کچره د انسان شوګر د ډیر ټایم نه وي، دغه د وجې هم د انسان په غوږونو کې دا आवाज جوړیږي. لسم کچره د انسان په اعصابو کې کمزورتیا او خرابي راشي، دغه د وجې نه هم د انسان په غوږونو کې ټینایټس आवाज جوړیږي. کچره د انسان په وجود کې موټاپا او کولیسټرول یعنی غوړوالی ډیر زیات شي، دغه د وجې نه هم د انسان په غوږونو کې ټینایټس आवाज جوړیږي. او دا आवाज یو علامات دي بلکې بیماری نه ده. دې علاج ډیر سمپل دی چې د څه د وجې دا جوړ شوی وي، د ټولو نه اول د هغې وجې علاج وشي، نو دا ورسره مکمل ختمیږي. د دې لپاره یو داسې ماشین هم په غوږ کې فیټ کیږي چې د هغې سره هم د आवाज ختمیږي. دې لپاره داسې میډیسن هم استعمالیږي چې دا علامات ورسره ختمیږي. دې لپاره بیهیویر تھراپي یعنی د انسان چې څنګه رویه ده د هغې رویې علاج وکړي شي، نو دا ورسره ختمیږي. کچره تاسو ته د دې ټاپک هر قسم پوینټ کې مسله وي، نو هغه تاسو زمانہ په کمنټ کې تاسو کولی شئ. دا شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ او کچره دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرند سره خامخا شیر کړئ. شکریہ، الله حافظ.